السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې دا وظیفه د هر جایز مقصد لپاره تاسو کولی شئ. دا وظیفه په کولو سره به انشاءالله په 24 غنټې کې دننه ستاسو هغه حاجت پوره شي. د کم مقصد لپاره چې کوئ هغه به جایز مقصد وي، هغه مقصد به انشاءالله په 24 غنټې کې دننه پوره کړل شي. الله تعالی به یې له غیبو درته پوره کړي. دا ډیر اسانه عمل ده او جایز عمل ده، او دا عمل تاسو د جایز مقصد لپاره کولی شئ، ناروا مقصد لپاره تاسو ته اجازت نشته. او دا عمل چې تاسو کوئ د جایز حاجت لپاره به کوئ انشاءالله. هغه حاجت چې تاسو هر حاجت وي په زړه کې وي، کم مراد دی وي، انشاءالله دغه به ستاسو حاجت د دې وظیفې په برکت سره پوره کیږي. انسان د په زندگی کې قسم قسم ته حاجات، قسم ته مقصدونه لري، یو پوره کیږي بل پاته سي. خو داسې نشته چې انسان دی ووایي چې زما د ټول مقصدونه پوره سوي، زما د ټول حاجات پوره سوي، زه د یو حاجت هم نه لرم. ځکه چې دنیا د په دنیا کې کته او پورته ورځې خامخا پر انسان باندې راځي. نو لہذا دوستانو، که غواړئ یو مقصد مې په زړه کې وي او یو حاجت مو په زړه کې وي، تاسو غواړئ چې الله تعالی هغه حاجت در پوره کړي، یا هغه مقصد یا هغه د زړه چې کم خواهش لرئ هغه الله تعالی تاسو ته در پوره کړي. نو د دغه یوې وظیفې عمل چې زه له تاسو سره نن شریک کوم، دا وظیفه ده د یا رحمان و یا رحیم. الله تعالی به انتها زیات مهربانه ده. له غیبو خزانو څخه، له غیبي طریقو څخه انسان ته داسې اسباب برابروي، له داسې طریقو څخه د انسان هغه جایز مقصد، انسان هغه جایز حاجت ورپوره کوي چې هغه طرف ته به د انسان سوچ او فکر هم نه وي. نو لہذا دوستانو، دغه وظیفې په کولو سره به چې هر څومره ناممکن حاجت وي، هر څومره ناممکن مراد وي ستاسو په زړه کې، الله تعالی به درته ممکن کړي. ځکه چې الله تعالی چې وغواړي فیصله کن فیکون کړي، د سترګو فرف کړي. چې انسان سترګې یو وار پټې کړي بیرته لوڅوي، دغسې زر تر دې هم زر الله تعالی جل جلاله کوي. ځکه چې پر الله تعالی د هیڅ شي مشکل او ګران نه ده، او الله تعالی په خزانو کې د هیڅ کمی نشته. بنده باید نا امید نشي، بنده باید رجوع الله ته وکړي، بندگانو ته یون نه کړي. هغه بندگان چې هغه هم حاجت پوره کول الله تعالی غواړي. الله پاک جل جلاله له انسان سره پر عقیده باندې ځي، چې څومره د انسان عقیده مضبوطه وي هغومره به د انسان وظایف زر تاثیر کوي. چې څومره د انسان یقین زیات مضبوط وي پر یو وظیفه باندې، هغه چې هره وظیفه د یو حاجت لپاره کوي، چې کومه وظیفه د یو حاجت د مقصد لپاره وه، انشاءالله فورا هغه وظیفه تاثیر کوي. الله تعالی چې له انسان سره پر خپل عقیده باندې ځي. که یو انسان یې له بنده غواړي یا بنده را ننګوي، یا مثلا داسې ډیر خلک ستا، یا داسې مشرکان یا داسې هندوان له بت څخه یې غواړي، خو بیا د دې هغه کار پوره کړل شي، دا داسې نشو چې هغه بت ورپوره کړي، دا داسې نشو چې هغه بت د هغه حاجت ورپوره کوي. ځکه چې الله تعالی جل جلاله د هر څه که د کافر حاجت په زړه کې پوره شي، که کافر یې څه غواړي زړه ته خوښ وي هغه ورته میلاو شي په دنیا کې، دا ټول الله تعالی ورکوي. هسې نه چې د کافرانو لپاره بیا بل معبود ده. د مسلمان او د کافر لپاره، د ټول نړۍ، د ټول انسانیت لپاره، د ټول مخلوق لپاره، که حیوانان دي که انسانان دي، چې هر څه دي، د دې ټولو رزق ورکوونکی، د دې ټولو هر څه ضرورت پوره کوونکی یوازینی الله ده، د بل انسان د وس کار ده نه. نو لہذا دوستانو، عرض مې دا وي چې څومره مې یقین مضبوط وي هغومره به دا وظیفه زر تاثیر کوي. د وظیفې طریقه دا ده دوستانو، چې هر وخت یې کوئ په مکروه وخت کې، چې نفل نه صحیح کړي په هغه وخت کې مه کوئ. دا 2 رکعته لمونځ تاسو صلات حاجت په نیت به یې کوئ، چې کم حاجت کم مقصد لرئ هغه په خپل ذهن کې راوګرځوئ، کم خواهش لرئ، کم ارمان. نو اودس به ښه په سنت طریقه باندې، ښه په تسلي باندې وکړي. بعضې خلک داسې اودس کوي چې مثلا نه مسح سمه کوي، نه
په خوله باندې اوبه رغړول یا مثلا یا نور داسې اندامونه داسې سم نه پرېمځي ځکه چې دی ډېر په تلواري تیزي کې وي، نه داسې به سړی نه کوي ډېر په اطمینان سره، ځکه چې پر یو څاڅکي کې اوبه باندې چې د انسان پر بدن لویږي د اوداسه په نیت باندې 10 ګناهونه یې معافېږي او 10 نیکۍ الله تعالی ورته لیکي چې څومره وخت دی په اوداسه باندې لګیا وي هغومره یې ثواب ډېر وي. نو لہذا دوستانو کله چې مې اودس په سنت طریقه ښه وکئ او ښه په اطمینان سره له هغه نه بعد به راولاړ شئ په خپل کور کې به پر جای نماز یو پاکه مصله یا یو پاک څادر باندې چې تاسو لمونځ ورباندې کوئ پر هغه لمانځه به ودرېږئ او 2 رکعاته لمونځ صلات حاجت به وکئ، یعنې نیت کوم د زړه خلاص لمونځ کوم 2 رکعاته صلات حاجت په دې حاضر وخت چې هر وخت مې و دغه نیت بیا وتړئ. له هغه نه بعد به مثلا 2 رکعاته لمونځ وکئ د صورت پر ځای چې ولغدالین امین ووایه که پر دغه ځای مې بل صورت زده یاد مې هغه ووایاست ځکه چې یوازې قل والله شریفه په صورتو کې په یوازې قل والله شریفه په هر لمانځه کې په هر صورت کې ویل انسان لره مکروه ده. نو لہذا کوشش وکړئ که مې نور صورت زده وي به هغه ووایاست، که مې نه وي زده بیا قل والله شریفه ویل هم څه مشکل نه لري. هغه د هغه انسان لپاره مکروه ده چې هغه نور صورتونه زده وي یوازې قل والله په هر صورت کې وایي. نو لہذا که تاسو نور صورتونه نه وي زده بیا قل والله شریف هم کې ویلی سئ. مثلا 2 رکعاته لمونځ وکئ له هغه نه بعد چې سلام وګرځئ پر هغه ځای کښېنه له هغه ځای مه ولاړېږه یو وارې درود شریف اللهم صل اللهم بارک ووایه. کله چې د هغه ووایئ 4000 واره دا تورې ووایه یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم 5 منټه یا 10 منټه اخلي بالا نه اخلي. کله چې 4000 واره وویل له هغه نه بعد یو وار بیا درود شریف اللهم صل اللهم بارک ووایه. له هغه نه بعد یا پر خپل ځان باندې جوف که او سرتور که مثلا چې کم خولۍ یا څه دې پر سر دی هغه سردوري که هغه له سره دوري که او زنانه باید سرتور نه کړي، نر باید سرتور کې به ډېره عاجزي سره خشوع سره الله تعالی ته د لاس پورته کړي. نو الله پاک جل جلاله به د ده دعا قبوله کړي چې کم حاجت یې و هغه حاجت یې الله ته پیش کړي. انشاءالله دغه یې طریقه ده، په دغه طریقه چې تاسو وظیفه وکړئ ستاسو حاجت به پوره شي. نو لہذا دوستانو دا وظیفه ول الله تعالی مو خوشحاله او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.